العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گران ورو دا حضرت مولانا صاحب زما یو حیثیت دی چې ما ته وایي دا رستي صورتونو ختم کوه یعنې هغوی په هر څه کې زما نه مخکې دی نو خدای پاک دې د هغوی عزت نور هم زیات کړي. زموږ عالمان چې د یو صورت معنا بیانوي نو اکثر دا د صورت ربط د مخکیني صورت سره بیانوي، ځکه تاسو ټولو ته دا معلومه ده چې قرآن شریف په دې ترتیب نه دی نازل په کوم ترتیب چې زموږ مخکې پروت دی. قرآن شریف لومبي 15 آیتونه اقرا بسم ربک الذي خلق نازل شوي دي او هغه په مکه مکرمه کې او هغه د قرآن شریف په وروستۍ پاره کې دی. بیا په مکه مکرمه کې اخیري صورت ویل للمطففین نازل دی او هغه هم په وروستۍ پاره کې دی. بیا په مدینه منوره کې اول صورت بقره دی او هغه د قرآن شریف د فاتحې نه پس اول صورت دی. بیا اخري صورت براءت دی او هغه لسمه پاره کې او 11مه کې دی. نو قرآن شریف خو په دې ترتیب نه دی نازل، لا په کوم ترتیب چې زموږ مخکې پروت دی. خو نبي کریم علیه الصلاة والسلام به دا ترتیب صحابو ته ښه چې دا صورت د فلانکي نه مخکې کېدی، دا د فلانکي نه وروسته، او دا د جمهور امت رایه ده چې د قرآن شریف د صورتونو ترتیب او د آیتونو دا توقیفي دی. دا ربط بیانول څنګه دی؟ نو دا ربط بیانولو په باره کې د علماو درې رایې دي. اوله رایه د پخوانو عالمانو د متقدمینو، هغوی د یو صورت د بل صورت سره ربط نه بیانوي، بل د صورت معنا شروع کی او یې هر صورت په خپل ځای کې مستقل معنا او مضمون او مفهوم لري. نو دا صورت د تیر صورت سره ربط بیانول خاص خبره نه ده. هغوی وایي د قرآن شریف عام صورتونه دا په جواب د مسائل او د سوالاتو کې نازل شوي دي او د حالاتو د بیان په سلسله کې. نو د جواب او د سوال منځ کې مناسبت پکاري، د جواب او د جواب منځ کې مناسبت ضروري نه دی. د دې داسې مثال دی لکه د ډاکټر دکان، هغې کې مختلف داروګان پراته، نو ډاکټر د دارو او د مرض مناسبت ته ګوري. دا د ټوخي مریض دی نو د ټوخي دارو ورکړي، او دا د تبې مریض دی نو د تبې دارو ورکړي، او دا د زیړي مریض دی نو د زیړي دارو ورکړي. نه د مریضانو په راتلو کې ترتیب ضروري دی، نه د دارو په کېښودو کې ترتیب ضروري دی. دارو په هغه کې پراته، نو د دارو او د مرض مناسبت ضروري دی. نو د صورت او د سوال او د صورت او د واقع او د صورت او د حالاتو منځ کې مناسبت ضروری دی. د یو صورت او د بل صورت منځ کې مناسبت ضروری نه دی. دا د متقدمین او عالمان وایي. متأخرین عالمان وایي چې نه، د یو صورت د بل صورت سره مناسبت بیانول پکار دی، ځکه د یو عام انسان په خبرو کې چې جوړ نی مناسبت نی، د انګا بنګا خبري، نو دا د فصاحت او د بلاغت نه خلق خلاف ګڼي. نو خدای پاک خو د لوی علم او د حکمت خاوند دی او زموږ ښکلی پیغمبر، نو چې زموږ پیغمبر به دا وایي چې دا صورت د فلانکي نه مخکې کېدی او د فلانکي نه وروسته کېدی، نو ضرور د دواړو منځ کې به څه مناسبت وي، څه ربط وي، څه جوړ وي، څه تعلق وي. نو ربط بیانول دا دویمه ډله د عالمانو وایي دا ضروري ده
درېمه رایه د شاه ولی الله صاحب د رحمت الله علیه هغه د دواړو رایو منځ کې تطبیق کوي. هغوی وایي یو اصل معنا او مفهوم او مضمون د صورت دی، نو هغه ربط ته محتاج نه دی. هر صورت په خپل ځای خپله معنا لري، خپل مضمون لري، خپل یو بیان لري. د هغې ربط د مخکې سره بیان شي که بیان نشي. نو اصل مضمون په ربط موقوف نه دی، خو د ربط بیان دا پکار دی د باب د مناسباتو. نو ستاسو د منطقیانو په اصطلاح کې یو شرط د مصحح لدخول الفاظ او یو د لولا ولم تنع دی. نو ربط په درجه د لولا ولم تنع کې نه دی او په مصحح لدخول الفاظ کې دی، یعنی ان وجد فوجد. که ربط بیان شي نو ښه خبره ده، خو اصل مضمون د ربط په بیانولو باندې موقوف نه دی. دا درې خبرې شي. ښه د دې صورت د ربط د دې مخکې سره څه دی؟ که د دې رستنو عالمانو رایوالو قل هو الله احد الله الصمد د تبت یدا ابي لهب سره یې جوړه او مناسبت څه دی؟ نو زمونږ دا بزرګان او علما وایي چې په دې لومړي صورت کې د ابولهب بیان شوی دی او په سختو الفاظو ذکر شوی دی. خدای وایي ابولهب هم هلاک شو، لاسونه دې مات شي او ښځه هم سپېره شو او آخرت یې د ډمبرو لرګی دی. په قرآن شریف کې د یو کافر هم په دومره سختو الفاظو ذکر نه دی شوی لکه د ابولهب. نو اوس یو سوال پیښېده، سوال دا چې د ابولهب ولې دومره سختو الفاظو سره ذکر شوی؟ که رنګ ته یې ګورو نو رنګ یې خشته و، تک سور سپین و د رنګ، چې په تیاره کې به ناست و دا مخ به یې داسې ښکارېده لکه د انګیټۍ سروټ کې. که ښار ته یې ګورو نو ښار یې د مکې مکرمې ښار، که نسب ته یې ګورو نو قریشي دی، هاشمي دی، د حضور پاک تره دی. که ژبې ته یې ګورو ژبې عربي ژبه د دنیا په 2800 ژبو کې د ټولو نه زیاته فصیح او ښکلې ژبه عربي ده. که مالدارۍ ته یې ګورو نو د قوم لوی مالدار اوس هم په مکه مکرمه کې یو غر دی، د هغې نوم دی جبل ابي لهب، د ابولهب غر. هغې په لمن کې دا ځناور ښخ شوی نو دا غر هم د هغې اوسه پورې هماغه نوم ده. نو رنګ یې خشته، نسب یې لوی، ژبې یې ښکلې، ښار یې مزېدار او مالدار، او د دې هر څه سره دې په دومره سختو الفاظو یاد شوي دی چې خدای وایي ابولهب سپېره شو، هلاک شو، دنیا یې مغرق او آخرت یې مغرق. نو دا وجه څه ده؟ دا ولې سپېره شو؟ دا سوال د صورت تبت یدا ابي لهب نه پس. نو دا صورت صلحو دقه ځای کې راغی او د دې سوال یو ضمناً جواب وشو، هم د هغه بیان شو، هم تر قیامته پورې ټول امت ته یو تعلیم شو. د جواب خلاصه دا ده چې ابولهب کې که دا هر څه خبرې وي دا ټولې په خپل ځای وي، خو دې ځکه سپېره دی چې د خدای نه منه، د خدای په هغه صفتونه نه منه چې کوم د خدای صفتونه دي. خدای له شریکان وي، نو که یو انسان خدای نه مني، رسول نه مني، د خدای نه باغي، نو د هغه رنګ هغه ته فایده نه کوي، د هغه نسب هغه ته فایده نه کوي، د هغه ښار هغه ته فایده نه کوي، د هغه ژبه هغه ته فایده نه کوي، د هغه قوم هغه ته فایده نه کوي. که د پښتو لویه جغې په سري او لویه لکۍ ځوړند دی، خو چې د اسلام نه باغي نو هغه د جهان سپېره دی. که د قوم لوی چیرمن او د قوم لوی وزیري او شاغلي، خو چې عقیده یې خرابه دی نو هغه د ابولهب نه زیات سپېره دی. د خدای په نس چې سړی کافري نو دا ټولې خبرې د هغه هېڅ نه دي. د خدای په نس د هغه ټول ګونګټ عمره حیثیت نه لري، دا چې کوم اودسمات یې زغړی. نو په قلهو کې دغه جواب راغی چې ابولهب غوندې سړی په خپل نسب او رنګ
خلاصېږي نه نو زه ورته خو جابودي او ګلبدین او محمدین بسي دا ټول سپېره دی دی حرابت دویم یو خبره دا چې نازلېده نو شان نزول یې څه دی نو دې تفاسیرو کې راځي د قریشو څه ډله یا یهودیان یا بعضې خلکو زمونږ د ښکلي پیغمبر نه تپوس وکړو وی صف لنا ربک ته د خپل خدای خو بیان وکړه دا کوم خدای ته چې خلک راغلې نو د هغې خدای خو بیان وکړه نو د هغې په جواب کې دا صورت راغی او د دواړو جهانو سردار وی د تبت یدا ابي لهب نه رستو لیکې داسې ښکلې صورت خدای نازل کړ قل هو چې دې باندې قرآن شریف بنیادي طور ختم شوی او دا رستني دوه صورتونه د دې د معنا تکمیل او حصه ده قرآن شریف په قل هو ختم د دې وجه نه عبدالله ابن مسعود په قرآن شریف کې دا رستني دوه صورتونو په قل هو خبره ختم کړه قل هو ته ګورئ اول د الفاظو بیان بیا پکې یو درې مضمون راغلي دي په قل هو نو دې ته خیال کړه الفاظو بیان کې اول لفظ دی قل قل ووایه پیغمبر د دې قل څه مطلب دی دواړه داسې نه راځي الله احد الله الصمد قل هو الله دا قل څه دپاره دی نو زموږ عالمان وایي قل کې دوه حکمت دي او دوه رازونه دي اول دا چې یو خبره اهمه یو مضمون ضروري وي یو ښکلې عقیده ضروري د هغې دپاره د مخکې نه اعلانات کېږي د دنیا دا رواج دی چې بادشاه یو فرمان جاری کوي یو حکم یو آردیننس نو په ریډیوګانو کې په ټلویزیون کې په اخباراتو کې مخکې نه راشي چې په فلانکي وخت به یو اهم اعلان کېږي بل ورته کېدی نو دا قل د راتلونکي مضمون دپاره یو تنبیه ده د مخکې نه د اعلان دی چې قل پیغمبره ووایه دې قوم ته چې یو اهمه خبره بیانېږي چې ټول ورته متوجه شي نو دا قل یو اعلان دی د راتلونکې خبرې د اهمیت دپاره ځکه د خدای د هسته او د خدای د یووالي د بیان نه خو اهمه خبره په دین کې شته چې تا سره څوک خدای نه مني خدای له شریکان وایي نورې خبرې خو وروسته دي نو دا قل دا یو تنبیه ده یو اعلان دی د مخکې نه دویم رونو حکمت پکې ده چې دا کافران هم قرآن شریف لولي انګریزان یهودیان هندوان ډېر په آخر کې دا وایي چې دا د دواړو جهانو سردار جوړ کړی دی زمون پیغمبر یادوي دا هغه جوړ کړی نو دا قل حقیقت کې هغې ته جواب دی چې قل وایه پیغمبره د دې قل راتلو سره په خپله لار کړو شه چې دا د پیغمبر خبرې نه دي ځکه یو انسان چې خبرې شروع کوي نو دې ځان ته دا نه وایي چې قلت ووایه زه چې خبرې شروع کوم ما ته به بل ووایي چې ووایه او چې زه په خپله خبره شروع کړم نو ځان ته قل نه وایم دا قل حقیقت کې د دغه ټولو کافرانو مستشرقینو یهودیانو هندوانو عیسایانو دپاره جواب دی چې دا خبرې پیغمبر د خپل طرفه نه کوي دا ده ته ویلې کېږي نو دا کلام د خدای دی دا کلام د رسول الله دی دویم لفظ چې پکې ګرام راغلی دی هغه احد دی هغه کې یو ته واحد هم وایي او احد هم وایي خو دلته احد راغلی د واحد او د احد منځ کې څه فرق واحد هغه یو ته وایي چې په یو اعتبار یو وي لکه د سړي یو زوی وي د سړي یوه ښځه
د سړي په جیب کې پاکستاني 1 روپۍ پرتی نو ته به وایې فی جیبي درهم واحد پاکستاني زما په جیب کې 1 روپۍ ده. نو هر شی چې په یو اعتبار یو وي هغه ته واحد وایي، هر اعتبار چې یو، او احد هغه یو ته وایي چې هغه په هر اعتبار یو وي، هغه کې دوی نه راځي. ستا ډېری کې ګرځېدې د افغانستان په غرونو کې د پنجشیر په دره کې او د پخوانۍ زمانې 1 روپۍ دې وموندله جیب کې دې کېښودله، نو ته به دغه وخت کې وې فی جیبي درهم احد زما په جیب کې 1 روپۍ ده، ځکه هغه شان روپۍ چېرته وي نه. که افغانۍ پاکستانۍ روپۍ در سره یي هلته به احد نه وی، ځکه دې یو سره دویم راتلی شي، ستا یو دوی وي، یو دوی سره د دویم دویم راتلی شي، یوه ښځه دي ښځې سره د دویمه ښځه هم جوړېدی شي، او احد به هغه د استعمالۍ چې هلته هېڅ قسمه دوی نه راځي. نو دلته احد راغلی، د احد معنا خدای په هر اعتبار، په هر ډول، په هر کار، په هر صفت، په هر حال کې یکتا دوی نه لري. دریم لفظ دی صمد. د صمد په تفسیرونو کې 10 معناګانې راغلي. ټول سردار خو اسانه معنی دا ده چې کومه تاسو ته فایده لري. صمد معنا هغه ذات چې دی هېڅ چا ته په هېڅ وخت کې، په هېڅ حال کې، په هېڅ زمانه کې محتاج نه، او ده ته هر څوک په هر حال، په هر زمانه، په هر کیفیت کې محتاج. نو د صمد به معنا شي دی هېڅ چا ته په هېڅ وخت کې هېڅ حاجت نه لري، او ده ته هر څوک په هر وخت کې، په هر حالت کې محتاج. لم یلد څلورم لفظ راغلی، لم یلد ولم یولد. دله څوک زیږېدلي نه دي، زوی نه لري، نسې نه لري، کړوسې نه لري، کودې نه لري، پردې نه لري. لم یولد پلار نه لري، نیکه نه لري، قر نیکه نه لري، اور نیکه نه لري، بل نیکه نه لري، ورپسې نیکه نه لري. نو لم یلد د ده نه څوک زیږېدلي نه دي، دی د چا نه زیږېدلی نه. د طالبانو یو سوال دی دلته چې طبیعي ترتیب خو داسې پکار و، لم یولد ولم یلد. دی پلار نه لري، نیکه نه لري، قر نیکه نه لري، اور نیکه نه لري، بل نیکه نه لري، او زوی نه لري، نسې نه لري، کړوسې نه لري، کودې نه لري، پردې نه لري، ورپسې بل نه لري. پلار او نیکه مخکې او زوی او نسې وروسته وي. نو خدای طبیعي ترتیب بدل کړی دی او داسې وایي لم یلد زوی نسې کړوسې نه لري، ولم یولد پلار نیکه قر نیکه نه لري. نو پلار نیکه خو مخکې ذکر کول پکار و، ځکه طبیعي طریقه خو دا ده چې پلار او نیکه مخکې، زوی او نسې وروسته وي. نو لم یولد ولم یلد، پلار نیکه نه لري، زوی نسې نه لري. دا طبیعي ترتیب ولې بدل شوی دی او لم یلد ولم یولد ولې راغلی؟ نو خدای پاک د خپل کلام په حکمتونو ښه پوهېږي. خو موږ د خپلو استادانو نه اورېدلي دي چې شاید د دوو رازونو د وجې نه دا طبیعي ترتیب بدل شوی. اول خو دا چې د ټولې دنیا دا نظام دی او د بیان دا طریقه چې کومه اهمه خبره کومه اختلافي خبره کومه ضروري خبره نو هغه مخکې بیانېږي او د هغې نه پس هغه دویمه درجې والا خبره بیانېږي. چونکې عربو خدای پاک له لوریانې وې، عیسایانو خدای له زوی وي عیسی علیه السلام، یهودیانو خدای له زوی وي عزیر علیه السلام. پلار او نیکه والا چا نه نو د اولاد وینا وه دا ګمراهي په قومونو کې وه. نو چونکې د دې بیان مخکې ضروري و نو خدای هغه ضروري خبره مخکې کړه. لم یلد خدای هېڅ قسمه اولاد نه لري،
عرب و مشرکانو چې تاسو ملائکو ته د خدای لوریانې وایي او عیسایانو چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي او یهودیانو چې عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي دا ټول دروغ دي پلار نیکه ولا چا نه وي او زامنه یې ولا وي اولاد هغه مقصودي او ضروري خبره مخکې ذکر شوه دویمه هغه دا چې دا لم یلد دعوه ده او لم یولد دلیل دی او همیشه طبیعي نظام دا دی د استدلال چې دعوه مخکې ذکر کیږي او دلیل وروسته ذکر کیږي لم یلد خدای اولاد نه لري دعوه خبرې ته وایي چې تا سره یې بل څوک نه مني څه دعوه او دلیل هغه خبرې ته وایي چې تا سره یې مني دلیل کې خبره پیش کوي چې مني نو چونکې لم یلد دعوه او لم یولد دلیلو او دعوه د دلیل نه مخکې ذکر کیږي نو لم یلد خدای اولاد نه لري ولې نه لري عربو او یهودو او نصارو تاسو خو دا منئ چې پلار او نیکه نه لري نو چې څنګه یو هستي بغیر پلار او بغیر نیکه راتلی شي نو دا هستي بغیر زوی او بغیر لور هم راتلی شي دوی به څنګه ذات کوي چې اولاد نه لري نو دا ولې منئ چې پلار نه لري نو دا لم یولد دا دلیل دی د لم یلد نو دعوه مخکې ذکر شوه او دلیل وروسته دا خو د مفرداتو بیان دې کې درې اهم مضامین دي خیال کړه اول دا مضمون بیان دی چې کوم دپاره دا صورت نازل شوی دی د خدای د ذات او د صفاتو بیان دویم مضمون دا دی چې د اسلام خصوصي نښه چې د نورو دینونو نه پې جدا کېږي هغه په دې صورت کې خدای ذکر کړی ده او ټولو مذهبونو ته اشاره کوي او د هغې بطلان درېیمه دې وخت کې د ټول عالم اسلامي د مشکلاتو حل ته پکې اشاره قرآن شریف خو صرف د یو زمانې سره تعلق نه لري تر قیامته پورې هدایت نو دې درې واړو مضامینو ته خیال لري هغه خبر چې د کوم دپاره صورت نازل شو په جواب د سوال له سائلانو کې و چې هغې ویې صف لنا ربک د خپل خدای بیان دی د هغې بیان په دې طریقه راغی چې قل ووایې پیغمبره زما د طرفه دغې تپوس کوونکو ته چې ستا نه زما په باره کې تپوس کوي دا ورته ووایه هو هغه ذات چې د چا په باره کې تپوس کوي شاندار هو هغه یو حقیقت لري هغه بو نه دی هغه فرضي خبر نه دی هغه یو الکترانک نه دی هغه یو نیچر نه دی هغه یو فطرت نه دی هو هغه یو حقیقت لري فرضي خبر نه دی دا حقیقت ښکلی نوم الله الله نو ذات دی هستی ده وجود لري او حقیقی وجود لري نوم الله دی چې عقلونه د هغه په حقیقت کې حیران د هغه ړومبې صفت احد هغه یو یکتا دی نو خدای پاک یکتا دی دا جواب مو شو چې خدای هستیم لري خدای شته او خدای یو دا دعوه او بیان د دې دلیل څه دی چې خدای یو دا الله او صمد د هغې دلیل خدای ځکه یو دی چې خدای پاک صمد دی خدای هېچا ته په هېڅ حال کې په هېڅ وخت کې په هېڅ زمانه کې په هېڅ طریقه په هېڅ کار کې هېڅ قسمه حاجت نه لري نو دا دویم پکې نه کوم ځای نه راځي خدای د ځمکې د اسمانونو د نورونو د ستورو د ګلانو د هوا د اوبو د انسانانو او ځناورو په پیدا کولو کې په رزق ورکولو کې په نفع او خیر او ضرر رسولو کې په هېڅ خبره کې په تربیت کې هېچا ته حاجت نه لري نو دویم پکې څه دپاره دویم خدای ته خو مالي ضرورت دی چې خدای دا کار پوره کولی نه شي داسې خدای وي چې هېڅ حاجت ورته نه
نو که دویم وی خو دویم ته سجد نشته نو پکې ته څه شی شو؟ نو دا الله صمد دلیل دا الله احد. خدای چاته حاجت نه لري، خدای هیڅ قسمه شریک نه لري. الله صمد په خپل دلیل له او دعوام ده چې خدای چاته حاجت نه لري، هیڅ قسمه شریک نه لري. د دې څه دلیل له چې خدای هیڅ قسمه شریک نه لري؟ دا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دلیل د دې چې خدای هیڅ قسمه شریک نه لري، نه چاته حاجت لري. ځکه شریک عقلا درې قسمه راتلی شي، څلورم قسم پکې نه راځي. عقلي تقسیم هغه په دریو کې منحصر دی. شریک به یا کم وي په درجه کې، یا به اوچت وي په درجه کې، یا به برابر وي په درجه کې. نو خدای هیڅ قسمه شریک نه لري. لم یلد کې ادنا شریک ته اشاره شوه چې لاندې شریک نه لري، ځکه اولاد په درجه کې کم وي د پلار. په لم یلد کې ادنا شریک ته اشاره شوه. یو زمیندار چې ځمکه نشي پوره کولی سمبالولی نشي، ځان له ملګري ګوري. یو تاجر چې سرمایه پوره نی نو ځان له ملګري ګوري. نو کله داسې وي چې د ده سرمایه زیاته وي د هغه بل کمه، کله دواړه برابر وي، کله دې کم وي هغه بل زیات وي. څلورم قسم پکې نو لم یلد خدای شریک نه لري، ادنا شریک هم نه لري، ولم یولد بره شریک هم نه لري، ځکه پلار او نیکه په درجه کې برابر اوچتي. ولم یکن له کفوا احد نه برابر شریک لري څوک، نه لاندې شریک لري، نه بره لري، نه برابر لري. نو ټول شرکونه ختم شو. او د صمد هغه دویمه معنا چې دته ټول کائنات محتاجه دي، هغه په دې وروستو دوو صورتونو کې. نو خدای هغه ذات شو چې یو هستي لري او نوم یې الله دی. د هغه صفت دا دی چې یو دی، هغه په هېڅ حال کې چاته محتاجه نه دی، او ټول شیان هغه ته محتاجه دي. دا معنا شوه د دې صورت او هغه اصل مضمون شو. دویم مضمون په دې رکوټي صورت کې خدای د جهان ټولو مذهبونو ته اشاره کوي. دې وخت کې د اسلام نه علاوه په مخ د ځمکې شپږ مذهب دي. یو د دهریانو مذهب کمیونستان چې تاسو ورته شیوعیین وایي، هغوی وایي خدای او شپه. روس او زمونږ د ملک بعضې لیډران او افغانستان کې بعضې موضوع دا په دغې عقیده کې مبتلا دي. دویم مذهب د عیسایانو چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وایي یا دریم خدای. دریم مذهب د یهودیانو دی چې عزیر علیه السلام ته د خدای زوی. څلورم د مشرکانو دی، موږ ورته هندوان وایو. نیمه دنیا په شرک کې مبتلا ده. د دریو خدایانو نه 33 کروړو پورې خدایان دي. د هندوستان دی وخت کې سرکاري مذهب د دریو خدایانو دی، تریویدیا ورته وایي. د پیشوګانو درې غټ سرونه په لفافو په سټامپونو په سرکاري وي، دا درې زموږ خدایان دي. یو د باران دی، بل د حسن دی، بل د شذر. څلورم مذهب قرآن شریف کې ذکر دی صابئین، دستور عبادت کوونکي. او شپږم مذهب مجوس، د اور عبادت کوونکي. د دوو خالقو قائلان یزدان او احمد. د شپږو واړو مذهبو ته خدای پاک په دې صورت کې اشاره کوي په داسې طرح چې اسلام ته جدا کوي. اسلام به په څه پېژنئ؟ مسله شته او د خدای د هستۍ لپاره یې دوه قسمه دلایل ذکر کړي. ځکه خدای د محسوساتو په عالم کې نه راځي، نو عقلي دلایل یې ذکر کړي. یو ته دلایل افاقي وایي، بل ته دلایل حسي. دلایل افاقي کې به تاسو اطراف وایي چې چاپېره وګوره. په یو صورت کې اته دلایل ذکر دي. ان فی خلق فیو آیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون.
خدای وای وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. او خدای وای وان لكم في الانعام العبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. او خدای وی سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قدر الانعام وهداها لمراقيها. دا کائنات چا پیدا کړ؟ یو ډوګو یو اونله څو ګلان دی بچي، یو ځمکه د څو قسمه بوټي دیږي، یو سانداري یو میخه راشنه ګیا پرې، یو نه سپینې شودې پې اوزي او بل نه نوزي، درې رګونه دی پخې ته، یو چې متیازې روانې سوټې وشا بلکې سره وینه او میانځ کې تیز، نه د پایو کې د سرو وینې رنګ شته نه دا نظام د چا دی؟ دا به تاسو وي دویم ته دلایل انفسي وایي، انسان ته ځان راغی. خدای وایي ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. او خدای وایي ومن آیاته ان جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دا ښځه او سړی دغه اسلام نه پیدا دی. ښځې رنګ یو شان دی د سړي بل شان. د ښځې په مخ ږیره نه راځي، د سړي راځي. د ښځې سینه راوچته شي، د سړي نه راوچتېږي. د ښځې نظام د سر نه تحقو پورې بدل او د سړي بدل. حال دا دی چې د یو مور پلار نه پیدا دی، په یو نه غریبېږي، په یو انګڼ کې لوبې کوي، په یو درستخان ناست دی، په یو اخور لاون او جوار ډوډۍ او ټوکړه خوري. دا پکې څوک کوي؟ خدای وایي وفي انفسکم افلا تبصرون. ستاسو دا ځان د خدای د پېژندو یو کتاب دی که تاسو ولوستو. د شپې ټیپړ او مولې او ټماټر وخورئ او سهار وختي په ګنو کې بار ته کښېنئ چې خر چې ټوک نه شي والی. دا په دې ښېنه چې دا نظام چا جوړ کړی دی؟ دا څوک کوي؟ د کلمو نه نیخه وه، د پړکوس نه نیخه وه، د ګردو نه نیخه وه. روسیان وایي انسان په خپله راغلی دی. هر چې ته په خپله راغلی وې د دې خپلې کلمې نه خو به خبر وې، نو چې ته په خپله نه یې راغلی، نو په خپله راغلی وې دا پوزه دې ولې ډیګلې شکل دې ولې تور، د محمدین زوی ولې یو د ډېران شه. دی په ماسکو کې پیدا وې چې د یو لوی مالدار سړي زوی وې او په شاملو دې سر و. نو خدای وایي هو یو حقیقت الله الله احد خدای یو. د مشرکانو ټول مذهبونه یې ختم. یو لوی تفصیل بیا لم یلد ولم یولد. د عیسایانو او د یهودیانو مذهبونه ختم شي او د مجوسیانو او صابئینو. خدای هېڅ قسمه شریک نه لري، خدای اولاد نه لري، خدای په پیدا کولو کې چاته محتاجه نه دی. یو خدای خالق بقیان دی بشر. او هغه اسطورو ته چې تاسو نسبتونه کوئ، دا اسطورې چا پیدا کړي؟ نو د اسلام بېلتون او د اسلام جدایي د ټولو مذهبونو نه په قلهو کې راغله. قلهو هغه ښکلي قوت دی چې تا ته د اسلام امتیازي عقیده ښیي. اسلام هغه ښکلی مذهب دی چې دوی کې خدای مني، خدای یو مني، خدای چا ته محتاجه نه ګڼي، خدای بې پلار او بې نیکه او بې مثله ګڼي. او د دنیا دا ټول مذهبونه په دغې ګرددو کې څه ناڅه مبتلا دي، څوک په یو کې، څوک په بل کې، څوک په بل کې. او د اسلام امتیازي صفت چې د اسلام کې بېلتون او جدایي راځي د نورو مذهبونو نه، دا په قلهو کې راغلی. درېیمه خبره چې په دې ښکلي صورت کې وکړه هغه دې وخت کې او د هرې زمانې د عالم اسلام د مشکلاتو حل دې وخت کې ګورئ 50 حکومت د مسلمانانو د دنیا درېیمه حصه اوچه د مسلمان سره دریابونو کې اهمې لارې د مسلمانانو په ملک معدنیات، تیله او سرو سپینه او د پټرول دا اکثر د مسلمانانو په ملک کې دي. غربه د مسلمان ملک د دنیا نیم دی. موږ د ټول جهان لارې بندولی شو. د مسلمان فوج مذهبي اعتبار سره جنګجو جهادي دی.
مسلمان په وچم جنګ کولی شي په لمدم، په غرم او په سمر، په ګرم ملک او په یخ ملک، په هر ځای کې مسلمان جهاد کولی شي. او منلی شوي طاقت فوجي هغه د اسلام و. خو د دې باوجود په دنیا کې چې چېرته جګړه ده او مشکل دی هغه د مسلمان په ملک کې دی. هندوان په جګړه نه دي، عیسایان په جګړه نه دي، یهودیان په جګړه نه دي. یو ملک یې دی څوک ورته کتلی نه شي. د هندوانو یو ملک دی څوک ورته نه شي کتلی. د چین یو ملک، د مسلمانانو دومره ملکونه دي او ټول وال خوري چې جګړه د هغه د مسلمان په ملک کې ده، او که وال خوري مسلمان خوري. کشمیر د مسلمانانو نه په زور اخیستی شوی، قبرس کې عیسایان قابض دي، ارټیریا کې حبشه غالبه ده، په جبرالتر کې عیسایان دي، په جبرالتر کې پرتګالیان، فلسطین کې یهودیان قابض. مسلمان ضربه ده، او که جنګ جګړه د مسلمان په کور کې. په افغانستان کې ده دا مردار په جګړو اخته دي، دغه دوه درې لیډران یو مردارو ظالمانو تاسو سره اوس څه پاتې دي؟ پرېږدئ خبره، ستاسو د پلار میراث دی، ورکړئ طالبانو ته اختیار. هغه زناور رشید دوستم چې تاسو ورته 14 کاله کافر وي او جنګ مو ورسره کوو، هغه سره ملګري یې د طالبانو خلاف. که تاسو کې دین وي او عقل وي نو دا کار مو کوو. نو چې جګړه ده هغه د مسلمان په ملک کې ده، دا ولې؟ یو لوی عالم په دې کتاب لیکلی دی، د هغه عالم نوم دی شکیب ارسلان، په شام کې تولیږي، او دا کتاب یې نوم یې دی حاضر العالم الاسلامي. هغه خپل موجودې حالاتو باندې تبصره کوي. او یو ځل مې سوچ کو خدای چې دا په مونږ څه چل شوی، کافران په مزو کې او پریشان مونږ وی جړل مې په جړا کې اوده شم. حضرت ابوبکر صدیق مې خوب کې ولید رضی الله تعالی، او دا چې څه مې په خولې او په زړه او په تصوراتو کې و، دا مې ټول هغه ته وویل چې خدای صاحب دا په مونږ څه چل شوی. بیا هغه راته وایي وی مسلمانانو په خپل کتاب عمل پرېښی دی ځکه والته کړو. بیا راته وایي چې د دې علاج په صورت اخلاص کې دی، په قلهو کې په قلهو د عمل وکړي نو خدای به بیا عزت ورکړي. بیا راته وایي چې خوب نه راپاڅېدم، سوچ مې کا چې په صورت اخلاص کې څه شی دی. بیا راته معلومه شوه چې صورت اخلاص کې د خدای 3 صفته ذکر شوي. که د دې 3 صفتونو مسلمان نمونه جوړ شو، تخلقوا باخلاق الله والا جوړ شو، نو دوی له به خدای عزت ورکړي. اول صفت الله احد، خدای یو، چې کومې پورې مسلمان یو شوي نه دوی به والته کړو. اسلام کې د دې دومره حکومتونو اجازت نشته دا چې کوم موجوده دي. عام علما دا وایي چې اسلام کې به یو خلافت وي. د دویم بعضې ملایانو هغه وخت کې اجازت کړی دی چې ملک دومره لوی شي چې یو بادشاه کنټرول نشي کولی، نو بیا اجازت شته. یو امریکا خو 2 بر اعظمه سمبالولی شي، یو کم 50 ریاست. د اسلام حکومتونه یو 650 هجري پورې بیا 2 شو، خلافت مغولي او خلافت عثماني. اوس 50 جوړ شو. نو دوی یو لري، یو عرب د یو خلافت حصه انګریزان غداران پیدا کړل په عربو کې، یو لوی تاریخ. او هغه لږه حصه 1400 ته تقسیم کړي، او منځ کې ولا اسرائیل پیدا کړي چې په هغه مخته، او ټول یو بل سره مش ګریبان. عراق په پیټ حمله کوي او پلان کې په پلان کې کوي په پلان کې یا ظالمانو راوړي. نو که زما اختیار وي دا ټول بادشاه مې سره د پاکستان د لیډرانو او د افغانستان د دغه بدرالمردار دا مې په یو جزیره کې بندو. اسلام د یو خلافت قائل دی. فو ببیعة الاول فالاول، اول خلیفه چې مقرر شوی. نو چې کومې پورې مسلمان یو شوي نه دوی به وال کړي. بیا
الله الصمد خدای چا ته حاجت نه لري چې کومې پورې مسلمان قوم په خپل خوني ولا خپل کارخانه مصنوعات اسلحه نه جوړ کړي نه پورې بدوی ذلیلای یو قوم چې اوسه پورې ټمبم نه جوړ کړ یو قوم چې زاړه کنه هم د بل نه پسوال غواړي او یې دریاب ته ورځي دی وي مونږ له راځي او زړې برستنه غواړي او زړې ټوپکې غواړي پسوال دا قوم عزت نه د چا په نظر کې مونږ ټول سوالګریو دا شعر موعده نه ده وذقت مرارة الاشياء طرا فما تعمل امر من السؤال دا حضرت معاویہ سے مجلس کی صحابہ ناس حضرت معاویہ سے وای دا یو شعر سوویل شي چې معنی پوروي بل چا ته محتاج نه وي او ټول خلک یې معنا تسلیموي چې دا ټول خبره ده عبد الله بن زبیر به سما کې وی چې څه غواړي وی په یو شعر 1 لک روپے غواړي دا تاریخ الخلفاء کې لیکي جلال الدین سیوطي وی خدابت ناوی وی خوکیر وی بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم ارى غیر حتى للوقال ټول دنیا مې اسماعیله بغیر د خودغاز او ټک نه راته څوک معلوم نشو وی ټیک وی وی 1 لک روپے شوی او وی هی پلوه وذقت مرارة الاشياء طرا فما تعمل امر من السؤال دا سوال نتریخ شی بل شی نشت وی ټیک وی سوال سړی ذلیل کړ وی سید وی 1 لک نور شوی او وی هی بلوه به وی ولم ارى في الخطوب اشد وقعا وعنك من معادات الرجال د دنیا په حادثاتو کې د دشمنۍ نه خطرناک شی نشته وی ټیک نو 3000 روپے ته 3 لک روپے ته په بارشته پدوش نو یو قوم مونږه سوالګریو د امریکای او د روس نو سوالګری قوم عزت نه نو الله الصمد چې کومه په سمدیت پارسس کې ده په قانون کې بچاته محتاج نه په جبه کې به محتاج نه په تهذیب کې به محتاج نه په مصنوعاتو کې به محتاج نه اوس په موږ د پردي قوم جبه چلو د پردي قوم قانون چلو د پردي قوم صنعت چلو من بوال نخرو درم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خدای چا سره جنسی علاقه نه لري نو چې کومه پوری مسلمان کې دا وی چې دا عربي دی او دا عجمي دی دا پښتون دی او دا پنجابي دی دا فارسی باندې او دا پښتون دی چې دا خبرې کومه پوری دا د نفرت د پاره پای نو دی بوال تقول خوري د اسلام رشتہ په یو خدای او په یو عقیده چې په د ترجمانی ده په جبه خو نو جدای راځي جدا راځي یو ځایواله په عقیده او په خیالات نو دا کوم لیډران چې دا وي دا کابلې دی او دا پاکستاني دی دا فارسی باندې او دا پښتون دی دا پنجابي دی او دا عربي دی او دا عجمي دی دا د اسلام او رشتہ ختمای جمال ناصر په دی وار او ټکول په لورته ختم کړ هغه زناور وي وی عرب اگر چې زمانه په دین کې جدا ده په زمانه او عجمي چې زمانه د دین شریکه ده په زمانه او دا قوم وي په کومه رشتہ او رابطه چې پیغمبر جوړ کړي هغه په عقیده وا واصبحت العقیده شیئا ضعیفا عقیده یو کمزور شی دی اوس رابطه او اتحاد چې جمال ناصر غواړي دا د جبې په بنیاد دی او دا ډېر قوي دی نو پرې کوم ځای ته ورځي اسفل ساتلی د قومیت نه دا د جاهلیت ته حضور وایي دعوها فانها ممکنه نو د قومیت په نوم د لیډران دا د اسلام دشمنان دي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اسلام پښتون چې راوالی پښتون کې څو قومونه دي علاقې پکې څومره دا به څوک یو ځای کې نو دا درې مضمونه په قلهو کې راځي قد الله الصمد د دې نه معنا دا چې خدای پاک په هر څه کې ورته خلق محتاج دي دا په رستو دو صورتونو کې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد
د دې ربط د مخکې صورت سره څه دی؟ دوه ربطونه دي. اوله دا چې دا د الله الصمد د هغې دویمې معنا بیان دی. بیان یې په دې طریقه دی چې زموږ ښکلی پیغمبر چې د ټولو کائناتو سردار دی، د ټولو مخلوقاتو نه غوره دی، په هر صفت باندې په هر خبره کې د ټولو پیغمبرانو نه اوچت دی. د خدای نه پس که د چا عزت او مرتبه او مقام دی هغه زمونږ د ښکلی پیغمبر. نو چې پیغمبر ته خدای یو دعا ښیي چې ای پیغمبر د خدای په لوی سره د دې شرونو نه امان غواړه. نو چې پیغمبر خدای ته محتاج دی، خدای ته سوال کوي، نو موت ته او د جهان دا ټول عالم بسي. نو معلومه دا شه چې پیغمبر او د پیغمبر د لاندې څومره مخلوق دا د خدای د دربار سوال کوونکي دي. نو ټول خلق خدای ته محتاج شو که نه شو؟ دویم ربط پکې دا چې دا ښکلې عقیده چې مونږ په خلفو کې زده کړه، د اسلام بنیادي عقیده، د دې دوه قسمه دشمنان دي، دوه قسمه څیزونه دا عقیده خرابوي. یو هغه څیزونه چې هغې ته مادي څیزونه وي او محسوس وي، دویم هغه دی چې غیر مادي دی او په سترګو نه ښکاري. د دې دواړو د شرونو نه به امان غواړي. په دې ړومبي صورت کې دا مادي محسوس شرونو ذکر دی چې خدای دا ښکلې عقیده چې په خلفو کې مې زده کړه دا رانه دا څیزونه خراب نه کړي، ځکه دا د انسان په ژوند او په عمل او په نقشه اثر غورځوي. او دارنګې دا بل شی رانه خراب نه کړي چې په دې بل صورت کې ذکر دی. ړومبي صورت کې مادي څیزونو ته اشاره ده. قل اوایه پیغمبر همیشه دا وایه اعوذ زه امان غواړم، په امان کې راتلل غواړم برب الفلق، په رب د سبا سره. فلق چودي ته سبا ته وایي، رڼا ته وایي. دا تخم چې راوړي دا وچوي میان شین بوټي راوځي. فالق الاسباع یا د سبا مالکه ستا په دې ښکلې صفت چې د رڼا او د سبا او د چودي مالکې زه امان غواړم من شر ما خلق. ما مصدریم دی او ما موصولم دی، د شر د مخلوقاتو د خدای نه، یا د شر د مخلوق من شر الذي خلقه، یا من شر خلقه، د شر د مخلوقاتو د خدای. خدای ستا د مخلوقاتو د شر نه امان غواړم. دا خو پکې ټول لاړل. بیا درې څیزونه دي خاص کا چې د هغې د شر نه امان غواړم. اول ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د تور شپې نه چې خواره ونه شي. غاسق اللیل وقب انتشر واسلم. دا سبا ولې یاد او د شپې نه ولې امان؟ سبا ځکه یادوي خدای پاک کوي. عالمان وایي موږ د هغې نه اورېدلي چې د خدای په صفتونو کې دلته د سبا د پیدا کېدو ذکر دی چې یا د سبا مالکه، یا د رڼا مالکه، یا د چودي مالکه، یا د عدم نشته کوونکي ذاته. ستا په دې ښکلې صفت زه ستا د مخلوقاتو نه امان غواړم. که زه بچ کېږم نو ستا په اعتماد، ستا په توفیق، ستا په توکل به بچ کېږم. دا سبا ولې یاد د خدای په نور صفتونه نو زمونږ عالمان وایي شاید چې دې کې دې ته اشاره ده چې خدای تا ما سره همیشه د رڼا او د سبا معامله کړې ده. مخکې نه نو آینده هم را سره د رڼا او د سبا معامله وکړي. رڼا څنګه ده؟ خدای زه د دریو تیارو نه تا دریو رڼاګانو ته راوستی. اول تیاره د نشت وه، عدم. تاسو دا مونږ چې ناست یو 100 کاله مخکې نو کوم ځای کې؟ د پنجشیر په دره کې که په چین ماچین کې کوم ځای کې؟ نشتو نش یو جهان دی د عدم. نو د دغې نشته جهان نه چې یو تیاره د عدم دې نه خدای د مور خېټې ته راوسته. دا اوله رڼا ده، دا د مور خېټه د وجود رڼا ده، د عدم نه یې راوسته.
بیا د مور په خېټه کې سړی په دریو پردو کې فی ظلمات ثلاث ماشوم نه درې جلی راته وي هغې جلو کې دننه اوبه وي هغه اوبه باشته نه بیا دې د مور د خېټې د تیارو نه د دنیا رڼا ته راوښکلو مار مو کتل نور اسمانونه او اسمانونه او کائناتو مو لید بیا دوه نیم کاله درې کاله د عقل حیولاني په درجه کې سړی زناورې د ده او د ګړې چیرلې او د ماشوم بکري څه فرق نه بلکې هغه تې په پویه کې زیات دا درېیمه تیاره د عقل او د پویې رڼا ته دې راوښکلو نو خدای همیشه چې تا ما سره د هغه معامله کړې ده د آدم نه دې د مور د خېټې وجود ته راوستې او د مور د خېټې د تیارې نه دې د دنیا رڼا ته راوستې او د دنیا په رڼا کې دې د جهل نه د علم رڼا ته راوستې نو چې تا ما سره همیشه د رڼا معامله کړې ده نو یا د رڼا مالکه آینده م را سره وکړي د دغه شیطان د تیارو نه مې ورته د بدې عقیده تیاره ده یخرجهم من الظلمات الى النور بد عقیده او کفر ته په قرآن شریف کې تیاری ویل کېږي او اسلام نور دی خدای پاک نور دی الله نور السماوات والارض قرآن شریف نور دی نبی کریم نور دی اسلام نور دی او رڼا ښه د شپې د تیارې نه مه وساتئ شپه کې څه چل دی د شپې نه شپه مراد ده نه او که بل څه ترې مراد دي نو دواړه کېدی شي شپه نه دا ظاهري شپه مراده ده شپه کې عام مصیبتونه او غمونه راځي شپه کې زلزلې راځي شپه کې ډاکې کېږي شپه کې قتلونه کېږي شپه کې اکثر خطرناک سیلې راځي او اکثر خطرناک بارانونه د شپې حادثه د ورځې د حادثې نه خطرناکه وي د ورځې چې وینې خو منډه وکړي مخکې نه به ذهني طور سره تیار د شپې به څوک په توره تیاره کې در باندې چت راپروزي کوم خوا لاره به درته نه ښکاري په رڼا کې سړي ویني چې سیلۍ را روانه ده خپې به وباسي په رڼا کې ویني چې باران را روان دی خپې به وباسي په رڼا کې ویني چې چت راغورځېږي خپې به وباسي لاره به ویني په تیاره کې به څه کوي د دې حادثاتو د وجې نه کله د ایمان خطره وي اعمالو خطره وي اخلاقو خطره وي نو د شپې نه شپه مراد ده خدای د شپې د شر او فساد نه مو ساتي دویم د شپې نه مراد بل څه شی دی هغه د عقیدې او د اخلاقو تیاره ته مراد ده خدای د اخلاقي تیارې نه مې وساتي نبي کریم فرمایي چې زناکار زنا له روان وي غل چې غلا له روان وي ډاکو چې ډاکې له روان وي شرابي چې شراب له روان وي ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ابن عباس سے وہ ينزع عنه نور الايمان د ایمان رڼا ته دغه وخت کې اوچتی او دې په تیاره کې روان هر انسان مسلمان چې یو بد عملي کوي دې دغه وخت کې په تیاره کې نو مراد د شپې د تیارې نه هغه د اخلاقو او د بد عملو تیاره ده د دغه تیارې نه مې وساتې دغه وخت کې د دماغ کار نه کوي دغه وخت کې دین کار نه کوي دغه وخت کې اخلاق کار نه کوي دا تیاره د عقیده خرابه نه کړي دویم ومن شر النفاثات فی العقد د شر د دم اچونکو نه په غوټو د جادو د سحر او د کوډو کې قرآن شریف داسې مبارک کتاب دی چې هم د تیرو خبرو اشاره پکې هم د موجوده وخت او هم د راتلونکو هم واقعاتو ته اشاره کوي هم هدایت او تعلیم کوي دا ومن شر النفاثاتو کې دواړه خبرې دي یا واقع ته اشاره ده او تعلیم او هدایت هم دی پکې واقعا دا وه چې د دواړو جهانو سردار باندې سحر شو سحر دا چې د بیبیانو نه تړلی شوی بیبي ته نږدې کېدی نه شو بدن نه یې شهوت تښتېدلی دې ته تړل وی نه په تبلیغ کې په مانځه کې په جهاد کې په ذکر او فکر کې په نورو خبرو کې اثر نو صرف بیبیانو ته نه شو نږدې کېدی دا د 3 میاشتو نه 6 میاشتو پورې به دا کیفیت یو ورځ پروت بخاري شریف کې بیان نو حضور پاک پروت دی دو ملایکې راغلې یو سر ته ودرېده او بله خپو ته سر والا دی خپو ته وایي دا په ده څه چل شوي دی وی مطبوب د باندې سحر شوی وی چا پې کړی دی وی لبید ابن عاصم
او د هغه لوریان پس کې یې کړی وي د ږمنځو په ویښتو کې په داسې غوټو کې وی کوم دی کې ایښی دی وی زی اروان باغ کې په یو شار کوي کې د ګټې د لام د دواړو جهانو سردار راویښ او بیبي ته وایي زه خدای راتلو سهارلار هغه کوي ته یې صحابي ورښکته کړه او غوټه یې ترې راوښکله هغې کې 11 غوټې وې هغه چې اوس پردېدل ته یې بدن کلو شو دا آیتونه نازل شو دا دواړه صورتونه دې کې 11 آیات هغې ته مې اشاره ده د شر د کوډمانو نه په کوډو د سحر کې جادو سحر د سړي په ژوند باندې اثر غورځوي هغه اثر چې سړي په عمل کې په اخلاقو کې په عقیده کې فرق راولي ته ترې امان غواړه دویمه په دې آیات مبارک کې دویمه معنا ښځې دي ځکه په صیغه د مؤنث ذکر دی ومن شر النفاثات فی العقد د شر د مچونکو ښځو نه په غوټو د سحر کې یا خو صفت د انفس دی یا صفت د مؤنثاتو دی ځکه ښځې پکې غالبې وي د شر د ښځو نه امان غواړم ښځه لکه د سړي په شان انسان دی هم پکې بدن پکې لکه سړي کې خو په ښځه کې یو صفت دی چې هغه په سړي کې کم دی هغه انفعالي ماده ده زر متاثره کېږي نو شریعت په ښځو پرده مقرره کړې ده په سړي نه ده مقرره کړې که مقامونو کې چې ښځه ازاده ده هلته د سړو عقیده او عمل ټول خراب ښځې هم خراب دي سړي د هغې بیان درته زه نشم کولی خو صرف د یو انګریز خبره تکم مستر کارلایل هغوی زمونږ د یورپ 45 کروړه آبادي ده خو په 45 کروړه کې 45 داسې جینکې نشته چې د واده نه مخکې استعمال شوي او په 45 کروړه کې 45 داسې هلکان نشته چې صرف د خپل پلار نه پیدا نو ته به د ښځو د شر د ښځو حکومت شر دی د ښځو لیډري شر ده د ښځو قیادت شر دی نو من شر النفاثات فی العقد د شر د ښځو نه نوزر د تفاسیرو کې یو خبره یو مشهور بزرګ د بني اسرائیلو کې نو خدای پاک ورته د هغې زمانې د پیغمبر په واسطه دا خبر راوړی چې ستا 3 سوالونه قبلوم کوم سوال کوي ده د بدو د شامته ښځې ته ویل دې بوډا دی ښځې بوډې ښځه ورته وایي یو سوال کوه ماله دې ورته وایي کوم بختینې 3 اهم سوالونه دي پرېږده په خدای کې به استعمال وایي نه یو خو ماله وکړه زه دې ښځې وایي څه وایي چې ما نه خدای د 16 کالو پسته خندنۍ جینۍ جوړه ته ورته یې پرېږده خو کوم بوډا یم وایي زه خو ستا ښځه به یم که زه یې وکړه خدای زما د دې ښځې نه داسې جوړه یکدم د 16 کالو پسته ښځه شوه نو چې د 16 کالو شوه خو ټولې خبرې به یې جمدی شو طاقت یې نه وی شو په دې بوډا سړي بیا چېرته ګزاره کړه یو څو ورځې خدای ته وکړو بیا د بازار په نوم